بسم الله الرحمن الرحیم د بریا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست دوستانو. زه عبدالظاهر یم او دا د بیسیک نیټورک نهمه ویډیو ده. په تیره ویډیو کې مونږ د وای فای یا د وایرلیس نیټورک په هکله معلومات درکړل چې وای فای نیټورک څه ته وایي، څه ګټې دي، څه نقصانات یې دي. په دې ویډیو کې مونږ تاسو د نیټورک د وایرلیس نیټورک ډیوایسو په هکله باندې خبرې کوو چې کوم ډیوایسونه مونږ ته پکارېږي چې کله مونږ یو وایرلیس نیټورک غواړو چې جوړ کړو یا مثلا په کور کې یا په دفتر کې، نو کوم ډیوایسونه مونږ تاسو باید استفاده وکړو. په دې کې ما هغه مهم ډیوایسونه راخیستي، وای فای یا وایرلیس ډیوایسونه ډیر زیات دي، خو ما صرف هغه مهم ډیوایسونه چې کوم مونږ په دفتر یا کور کې استفاده کوو هغه راخیستي دي، چې په هغه کې اول وایرلیس راوټر ده. وایرلیس راوټر چې دا همیشه پبلیک نیټورک له انټرنیټ له پرایویټ نیټورک سره کنیکټ وي. یعنی د راوټر وظیفه هم دا ده که هغه وایرلیس راوټر وي او که ساده راوټر وي، لاین د کیبل راوټر وي، د دې راوټر وظیفه هم دا وي چې پبلیک نیټورک له پرایویټ نیټورک سره کنیکټ کوي. یعنی پبلیک نیټورک کې مونږ تاسو ورته انټرنیټ وایو، انټرنیټ او پرایویټ نیټورک چې د کور کې مونږ نیټورک لرو یا مثلا په دفتر کې نیټورک لرو، دې ته پرایویټ نیټورک وایي. نو د دې راوټر وظیفه دا ده چې انټرنیټ له کور له نیټورک سره کنیکټ کی او یا له دفتر له انټرنیټ سره کنیکټ کی. مثلا موږ تاسو په دفتر یا کور کې انټرنیټ کور ته راولو، مثلا یا ډي اس ال موډیم یا په هر طریقه چې وي، موږ تاسو مثلا د موږ تاسو انټرنیټ د موډیم له طریقه یا مثلا د پوینټ پوینټ کنیکشن له طریقه، له هر طریقه چې موږ تاسو انټرنیټ کنیکشن لرو، دا کنیکشن غواړو چې په کور کې یو وای فای نیټورک ترې جوړ کړو یا په دفتر کې وای فای نیټورک ترې جوړ کړو، ترڅو مختلف کسان یا مختلف یوزرز استفاده ترې وکړای شي. نو په دې صورت کې که چیرې موږ تاسو وای فای راوټر ولرو، مثلا دا زموږ تاسو وای فای راوټر ده، دې سره به انټرنیټ هم کنیکټ کیږي او داخلي نیټورک هم. دا د راوټر وظیفه شو چې دواړه نیټورک سره کنیکټ کوي، پبلیک له پرایویټ سره. یعنی موږ دغه کلاینټونه چې کوم دي، مثلا دا کمپیوټر دا بیا ټول انټرنیټ نه استفاده کولای شي. نو دا د راوټر وظیفه شو. دلته به شکل وي، د راوټر شکل زیاتره داسې وي، ورته تقریبا 15 پورټ لري چې په دوه رنګه کې دي. دغه یو چې دی دا د انټرنیټ کنیکشن لپاره ده، کله چې موږ تاسو انټرنیټ کنیکټ کوو په دې پورټ کې کنیکټ کوو، او سیټینګ هم لري چې زیاتره د ویب بیسډ وي، د براوزر له طریقه په دې کې کانفیګریشن کیږي چې هغه هم زه تاسو ته په نیکسټ بل ویډیو کې درته ښیم. او دغه لوکل نیټورک لپاره استفاده کیږي چې مثلا موږ داخل کې غواړو کوم کمپیوټر ور سره کنیکټ کوو، پرینټر ور سره کنیکټ کوو، نو بیا به له دې سره کنیکټ کوو. دا د لاین په ذریعہ که غواړو چې کنیکټ کړو، نو له دوه پورټ نه به استفاده کوو. خو د خپل هم وای فای بیا جنریټ کوي، یعنی سیګنلز جنریټ کوي چې هر موبایل یا کمپیوټر د وای فای له طریقه بیا د سره کنیکټ کیږي، چې هغه ته اس اس آی ډي وایي. چې کله په دې کې موږ کانفیګریشن کوو، یو اس اس آی ډي ډیفاین کوو، یو نوم ورکوو چې زموږ انټرنیټ زموږ وای فای باید په څه نوم وي، هغه ته اس اس آی ډي وایي، هر نوم چې ورته انتخابوو. او یو پاسورډ ورکوو چې هغه پاسورډ هغه چاته معلوم وي څوک چې کنیکټ دلو حق ولري، یعنی هر څوک نه. نو دې شي ته چې دا وای فای راوټر وایي. نو کله چې انټرنیټ له دې سره کنیکټ شوي، په دې کې موږ تاسو وای فای اس آی ډي سیټ کوو چې هغه څومره چې دا راوټر سیګنل ورکوای شي، په هغومره منطقه کې به یو ډیوایس که موبایل وي که کمپیوټر وي هغه به ورسره کنیکټ کیدای شي. او دا که چیرې موږ تاسې د لاین له طریقه هم دې نیټورک سره غوښتل چې یا پرینټر کنیکټ کړو یا کوم کمپیوټر کنیکټ کړو، نو بیا له دې سره کنیکټ کولی شو. دا چې د وایرلیس راوټر یا وای فای راوټر شو. په دې کې بیا مختلفو کمپنیانې شته چې مختلف فریکونسیز باندې کار کوي، چې په هغه بیا په نورو ویډیوګانو کې په هغه باندې بحث وکړو. اوس صرف په دې باید پوه شو چې وای فای راوټر کله چې غواړو چې انټرنیټ له داخلي نیټورک سره کنیکټ کړو، نو باید وای فای راوټر ولرو. یعنی چې انټرنیټ کنیکشن راولو، دې سره به کنیکټ کوو، دا بیا له کور له نیټورک یا د دفتر له نیټورک سره وای فای کنیکټ کوي. نو بیا هر ډیوایس چې د راوټر سره کنیکټ کیږي هغه به له انټرنیټ سره کنیکټ وي. له دې نه وروسته اکسس پوینټ لرو. دغه شکل یا دا شکل د اکسس پوینټ دی، د مختلفو کمپنیانې موږ تاسو لرو. د اکسس پوینټ وظیفه څه ده؟ که چیرته موږ غواړو چې نیټورک نور هم پراخ کړو، مثلا موږ 2 منزله تعمیر یا 3 منزله تعمیر لرو، په یو منزل کې مثلا راوټر نصب کو چې انټرنیټ کنیکشن راغی دې سره کنیکټ شو، نو په 2 منزل کې یا 3 منزل کې یا هغه ځای کې چې د دې راوټر سیګنل نه رسیږي، نو هغه ځای کې بیا موږ تاسو څه کوو؟ موږ تاسو کولی شو چې یو اکسس پوینټ وصل کوو. یعنی بیا دوباره ضرورت نشته چې موږ هلته یو راوټر نصب کوو، ځکه چې یو انټرنیټ کنیکشن خو له دې سره وصل شو، همدا یو انټرنیټ کنیکشن موږ لرو. نو په 2 منزل کې چې چیرې موږ تاسو ته وای فای راوټر سیګنل نه راکوي، نو په هغه صورت کې بیا موږ تاسو اکسس پوینټ چې دغه شکل ته اکسس پوینټ وایي، نه صرف یو پورټ لري چې هغه له دې راوټر له دغه پورټ نه به موږ تاسو کیبل کشو، دې سره به یې کنیکټ کوو. نو بیا به دا
وای فای نور هم جنریټ کیږي یعنی ایکسټینډ کیږي به او سیګنل به جنریټ کیږي تر څو نور ډیوایسونه هم ورسره کنیکټ شي. دا ځان ته کانفیګریشن لري چې دا هم موږ تاسو د براوزر له طریقه کانفیګر کوو چې په هغه کې به موږ جدا ایس اس آی ډي سیټ کوو جدا پاسورډ سیټ کوو. نو بیا مثلا په یو منزل کې راوټر شو په نورو منزلو کې یا په هر ځای کې چې موږ تاسو انټرنیټ غواړو چې ایکسټینډ شي په هغو ځایو کې انټرنیټ کار وکړي نو بیا موږ تاسو بل اکسس پوینټ نه استفاده کوو. نو له راوټر نه به ورته یو کیبل له دغه پورټونو به یو کیبل راکشېږي او دلته به کنیکټ کېږي او دی به کانفیګر کېږي د براوزر له طریقه. نو بیا به په دې کې ایس اس آی ډي او پاسورډ سیټ کېږي او بیا به کلاینټ کولی شي چې له دې سره هم کنیکټ شي. دې ته اکسس پوینټ وایي چې دا هم مختلفه کمپنیانې شته او په مختلفو فریکونسیز باندې کار کوي چې په هغه بیا په بله ویډیو کې وغږیږو. له هغه نه وروسته موږ تاسې ایکسټینډر لرو. ایکسټینډر هم د همدې لپاره دی چې موږ تاسې وای فای ایکسټینډ شي. مثلا په کومو ځایو کې چې موږ تاسې راوټر نصب کړی وي او له راوټر نه لرې منطقو کې چې کوم ځایو کې سیګنلز نه وي موجود نو موږ تاسې کولی شو چې ایکسټینډر هم استفاده کړو. د ایکسټینډر او د اکسس پوینټ وظیفه دا ده چې اکسس پوینټ چې ده په دې کې کانفیګریشن کیدای شي یعنی کله چې موږ دا سیټ کوو کانفیګر کوو دا به براوزر سره کنیکټ کېږي. په دې کې مختلف د دې د راوټر به صرف دومره فرق وي چې دې سره به انټرنیټ نه کنیکټ کېږي او له راوټر سره به کنیکټ کېږي. نور ټول سیټینګونه لکه د راوټر غوندې لري. یو یوزر د ماک ادرس په اساس باندې یعنی کوم کلاینټ ورسره د دې اکسس پوینټ سره کنیکټ شي کوم کلاینټ کنیکټ نه شي. مختلف زیات کانفیګریشنونه لري چې بیا موږ تاسو په هغه باندې وروسته بیا بحث کوو چې هغه په اکسس پوینټ کې کېدای شي او په ایکسټینډر کې نشي کېدای. ایکسټینډر بس فقط یا د اکسس پوینټ وای فای درته ایکسټینډ کوي په نورو ځایو کې سیګنل رسوي او یا د راوټر دې سره هم کنیکټ کولی شو او دې سره هم کنیکټ کولی شو تر څو په هغو ځایو کې چې وای فای سیګنل ضعیف وي یا وای فای سیګنل صحیح نه رسیږي نو موږ تاسې ایکسټینډر وصلوو چې هغه منطقه کې هم د وای فای سیګنلز خپاره شي او تر څو نور ډیوایسونه مو کولی شي مثلا موبایل او کمپیوټر او دا شیان هم له وای فای سره کنیکټ شي. نو دې ته وای فای ایکسټینډر وایي. دغه درې نوع ډیوایسونه دي چې موږ ډېر زیات په یو دفتر یا کور کې استفاده کوو. دا هم یو ډایګرام ده چې مثلا موږ تاسې انټرنیټ راولو له راوټر سره نصب کوو. نو اوس فرض کړئ دا مثلا یو منزل شو چې په دې کې دا کمپیوټرونه ورسره وصل دي. که چېرې دا فرض کړو چې دا بل منزل وي او په دې منزل کې دا د دې راوټر سیګنل نه رسیږي نو موږ کولی شو چې یا اکسس پوینټ وصل کو او یا ایکسټینډر وصل کو. کم چیرته غوښتل چې په دو باندې مختلف پالیسیز سیټ کو مثلا دا کمپیوټر دې کنیکټ شي دا دې نه شي کنیکټ مختلف پالیسیز ولرو نو بیا اکسس پوینټ وصلو ځکه چې دې کې کانفیګریشن کیدای شي. او که وایي چې نه باید ټولې پالیسیز له دې راوټرز نه واخیستل شي نو بیا دلته یو ایکسټینډر وصلو. ایکسټینډر به صرف د دې راوټر سیګنلز قوي کړي او هغو ځای کې چې سیګنل ضعیفه وي هلته به سیګنل ورسوي او دا ډیوایسونه به ورسره وصل شي. نو موږ تاسې دې نه هم استفاده کولی شو دې نه هم استفاده کولی شو. دا د وایرلیس مهم ډیوایسونه دي چې کله موږ تاسې یو وای فای نیټورک جوړوو نو له دو ډیوایسونو به استفاده کوو. دا د نن ورځې ویډیو شوه. خدای دې وکړي چې ویډیو هم خوښه شوې وي. که چېرې هم ویډیو خوښه شوې وي نو چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو نویو ویډیوګانو ته هم لاسرسی ولرئ.